محترم په انسان باندې په زندګۍ کې بعض وخت داسې حالات هم راځي چې د انسان حوصله ماته شي او انسان بالکل مایوس شي. نو که په دې وخت کې خپل حوصله نور هم کمزوري کی نو هغه بالکل لا امید شي. لیکن که د دې برعکس انسان خپل ځان له تسلی ورکي او ځان کې د جرأت پیدا کولو کوشش پیدا کی نو د حالاتو سره بیا مقابله کول شروع شي او داسې مقابله بیا انسان ته ډیره آسانه شي. نو په دې سلسله کې اول گزارش دا دی چې د خپل دماغ نه غوسه لري کی کم همتی به کم دی هغه ختم کی او خپل سوچ به تبدیل کی. د پریشانی په ځای به خپل ذهن هغه خوشتوبه طرف تراولي. په خپل نصیب سره د الله تعالی نه امید کېدل او په خپل نصیب باندې جړل دا د حماقت نه خره محترمو. دغه شان د چا مخې ته خپل فریاد کول په دې سره غم نور هم سیوا کېږي. خپل ذهن کې غلط خیالات غلط سوچونه او پزول خبرو لزان مور کوي. همت او اوچت عزم سره وسیږي او دغه شان په جرأت سره د هر مصیبت مقابله کوي. هر وخت پر سکون سره اوسه. دا تصور ساته چې هیڅ بنه کېږي. ځان سره دا عزم وکړه چې په هر حال کې به پر سکون او مطمئن زندگی تیروم ځکه دا حالات وقتی تور سره دي. یو ورځ به دا هم تیر شي او د الله تعالی په فضل سره به ښه وخت راشي. هر وخت د الله تعالی په فیصله باندې راضي اوسه. د مصیبت نه مخکې د هغه تمنا مه کوه ځکه د مصیبت نه مخکې د یو شي تمنا کول دا حماقت دی. اول به مصیبتونه ازمایش برداشت کې د هغې نه وروسته به بیا ښه وخت راځي. په چا باندې چې مصیبت راشي نو بیا بهادرۍ سره مقابله کول پکار دي. په تیر شوي مشکلاتو باندې غور کوه چې څنګه هغه ختم شول نو داسې به دا وخت هم تیر شي. د تیر شوو مصایبو نه سبق هم حاصل کا. دا عزم وکړه چې انشاءالله دا ناکامي به زه په کامیابۍ سره بدلوم. همیشه خوشحاله اوسه. خو محترمو دا خبرې په هغه وخت کې انسان له فایده ورکوي چې کله انسان د اسلام تعلیماتو باندې فره عمل کوي. ذکر او فکر عبادت او ریاضت تلاوت او د منظور پوره خیال وساتي او خپل نفس او دماغ همیشه صاف سوتره ساتي. د دینی کتابونو مطالعه کوي او ځان مصروف ساتي. یقینا عزت من لرونو کچرته من او تاسو په دې خبرو عمل وکړو یقینا من او تاسو ډیر خطرناک حالت هغه اسانېدلی شي او زمونږ د زندګۍ کې ډیر بهترین وخت راتللی شي. الله پاک دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب